د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار حصارک شیرزادو خوږیاڼیو او سره رود ولسوالۍ څخه له تیریدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي د دغه سړک د لومړي فاز د لومړي لاټ چې 22 کیلومتره اوږدوالی لري د اساسي رغولو چارې پیل شوي دي. د پروسه کال رئیس موږ د پلان و چې په دې باندې کار شروع کړو او بالاخره تقریبا داسې یو 3 میاشتې به کېږي چې موږ وتوانېدو چې د کار شروع ته آماده شو. هغه سلسلې مخکې یو څه مراحلې لرل. یو دا و چې موږ پلان دا و چې دا هم د ټول پلازې په ذریعه باندې ورغوو. نو د هغو دپاره بیا پلان او پالیسي موږ دا ده چې باید ټول پلازه په هغه سړک باندې جوړه شي چې دغه تجارانو دغه سړک اتفاق د موږ سره موجود وي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلین وایي د دغه سړک په جوړېدو سره به د دې لارې پر لومړي لاین سړک ګډه ګوډه راکمه او د ترافیکي پیښو کچه راټیټه شي. زوړ سړک چې په دې باندې ټکرونه به کې د ډېر هیوادوال شهیدانېدل د باران او د سیلابونو د وجې نه به اکثره وخت بنده وه. نو دغه لاره په اقتصاد کې هم ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د ټکرونو په مخنیوي کې همدارنګه دغه ولسوالۍ چې کوم د مسیر باندې پرتې دي دغه خلکو ته به د کار زمینه برابره شي، سهولت به برابر شي. د دغه سیمې خلکو خو تقریبا د ډېره وخت نه د داود خان د وخت نه د دې پروژې د پیل غوښتنه وه او دې ته لیواله وه چې دغه سړک تیر شي او د خلکو ژوند او روزګار او کاروبار هغه هلته ورسره ترقي وکړي. نو د دې سیمې خلک نهایي درجه خوشحاله دي د سړک په شروع کېدو سره. ځایي اوسیدونکي د اسلامي امارت دغه ګام ستایي او زیاتوي چې د دغه سړک په جوړېدو سره به د یادې سیمې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. زه ډېر خوشحاله شوم او زموږ کلی هم همداسې پسې دغه منطقه چې د خوږیاڼو په سطح یادېږي دا یو ډېر امید لرلو که چېرته دا سړک پوخ شي نو زموږ مشکل به حل شي. موږ ډېر په تکلیف کې وو مخکې چې په دې سړک باندې بوتلو تقریبا ښار ته به 1 غنټه 2 غنټې مزل به و او د امارت اسلامي څخه ډېر منندوی یم چې دغه پروژه په لاره واچوله او دغه سړک موږ ته پوخ کړي. د یادونې وړ ده چې دغه لویه لار د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر اساس د وسایطو او رادجاتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوي حقوقو په بدل کې جوړیږي.